تشویق همدغسې ماشاءالله سلامونه افغانستان ستړي مه شئ په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به اوسئ تاسو هم د اوس ناست یاستئ لمر ټلویزیون ګورئ او د لمر ټلویزیون تاسو ګورئ ستاسو خپله خپرونه کومه خپرونه کروز پلس د اتلانو ډګر په ویاړئ قربان بله دوستانو دا د اتلانو ډګر دی دا د ځوانانو او زړه راښکونکو ډګر همدا ډګر دی نن شپه بیا هم په دې میدان کې راسره اته اتلان او دوه لوبډلې راغلي ګورو به چې نن شپه په دې میدان کې به دا ځوانان دا اتلان څنګه لوبې ترسره کوي او نن شپه به دوی 10,000 افغانۍ او یا هم 1,00,000 افغانۍ له ځان سره کور ته وړي په 1,00,000 افغانۍ پسې خو زما خوله نوره ستړې شوه ځکه چې ځوانان دلته راځي په زړه پورې لوبې ترسره کوي خو خوند پکې نه وي لوبې په زړه پورې وي خو هغه نمرې چې موږ ورته ټاکلي دي هغه نمرې دوی لاسته نه شي راوړی خو خوشبختانه په دې میدان کې نن شپه راسره پیاوړي او تکړه ورزشکاران او ترڅنګ یې پیاوړي او تکړه اتلان راغلي دي ګورو به چې نن شپه دوی په دې میدان کې څو روپۍ له ځان سره کور ته وړي ای ځوانانو مخکې له دې چې ورشم دوی سره معرفي شم آیا تاسو هم غواړئ راشئ کروس پلس د اتلانو ډګر په دې میدان کې راسره لوبې ترسره کوئ نو هو دا زموږ د واتساپ نمبر دی په دې نمبر باندې خپل ځان او ترڅنګ یې د 3 نورو اتلانو نومونه واخلئ راشئ کروس پلس د اتلانو ډګر خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده په زړه پورې او د خوند ډکې لوبې راسره ترسره کوئ او ترڅنګ یې خوندور او د خوند ډکه انرژي کروس پلس انرژي هم راسره وچکئ ورځو ورسره معرفي کړئ چې ځوانان اتلان د کومه ځای راغلي دي او څوک دي نو دوی سره هم خبرې اترې لرو سلامونه احترامات ستړی مه شئ تاسو ته منګل لاړ سره مخکې سلامونه تاسو ته او د اتلان ډګر ټول لیدونکو ته کامران حفیظي یم د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل او هم چنه په ذهن کې د آزاد لوبو لوبغاړی او زما د ټیم غړي هر یو ظفرزی نوري د پهلواني ټیم ملي لوبغاړی او هم چنان ادریس حفیظي هم د پهلواني لوبغاړی او بهیر نظامي هم د بوکس لوبغاړی ماشاءالله بهیر نظامي او ترڅنګ یې 3 نور پهلوانان په ویاړ ځوانانو همدغسې تشویق ویل که نه دا چې هوا یخه ده نو تاسو ګرم ګرم تشویق کړئ تر څو ځوانان همداسې پاس ماست او داسې پیاوړي واوسي نور سره وروسته بیا خبرې اترې کوم او پیاوړی ځوان د ملي ټیم پیاوړی او تکړه اتل هم راسره دی وروسته به هغه سره خبرې اترې کوو ورځو دوی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام منګل صاحب تاسو ته زه هم په خپل وار سره السلام علیکم د اتلانو ډګر ټول لیدونکو اورېدونکو د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه مجیب الله صافی او بل ملګری مې ندیم عمري او ورسره محمد خالد صافی او شهاب بوکسر شهاب بوکسر هسې خو بوکسران ټول دي خو هغه ډېر په بوکسر مشهوره دی او په یاد لره شهاب او ترڅنګ یې پیاوړی او تکړه ځوان دواړه بوکسر لکه چې بوکسران راغلي دي بالکل او بله خبره په یاد لره ته مخکې ما ته ویل چې دغه ځوان ندیم عمري دی مشهور په پشپا همدغسې په څنګ کې ومې هغه پشپا دی دا د هغې ډېر مینهوال دی نه پوهېږم چې صحیح صاحب دی ډېر مینهوال دی او بله خبره ګوره که نه تاسو ګورئ که نه ما دغه پهلوان دی ما سره ښکاري هغه بوکسر دی او دا هم پشپا دی او تا ته چې ګورم او د دوی عمران کامران ته چې ګورم که همداسې نو څنګه کېږي څنګه لکه دغه د اتلانو ډګر دی ورور مې لکه بیا هم دغه لوبې به څنګه کېږي داسې راته وایه لوبې به کوو که نه خدای مې روانه دی زور لري انشاءالله هغوی چې دي چیرې پهلوانان دي او تاسو یاستئ مونږ ټول بوکس د رښتې نه یي بوکس رښتې انشاءالله ته راشه هلته ویاړې تشویق ته ورته راشه ته اوس مخامخ ودرېږه اول یې دفعه شي وکړي چیپي هلسې دلته صحیح بیا تی بوکس تی خندا نکن دیگه تو یک دیر نزنین یک چی خالی آلت شما یک نمایش اجرا کنیم برین یک قسمی مقی قومه خورده شاتینگ و گشتابه تشویق ماشاءالله بید او دا هم بوکسران دی ماشاءالله پوزر پوری واچک قربان ډیر زیات منه تمره شو ته خفه نشي همدغسې قربان ډیر زیات ورنه دوستانو په دې میدان کې نن شپه راسره پهلوانان او ترڅنګ پیاوړي او تکړه بوکسران راغلي دي دا چې په دې میدان کې نن شپه دا اتلان دا ځوانان کومې لوبې ترسره کوي عبدالله جان ژوندی راته خوشحاله اوسئ راشه عبدالله په زړه پورې شیبې ګورو بیرته راګرځو کروس پلس د اتلانو ډګر میدان ته یو ضربه آفرین ګوره به چې نن شپه په دې میدان کې دا 10 نمرې څوک ګټي کا شاته کزه کامران ماشاءالله تنزیه د مخشه
اته نمرې ماشاءالله پوزه پورې ولکه باسکه منډه که ولکه شکوي منډه که ظفر منډه که نادي زده کوي ماشاءالله ظفر پهلوان ظفر یو توپ یې ورسول ماشاءالله همدغسې ولې دوستانو تاسو وکتل چې نن شپه په دې میدان کې دا اتلان دا ځوانان کومې لوبې ترسره کوي اوس هم دې شروع لوبه هغه لوبه چې ولولې او خوند لري ورکه ډنګ چې پاتې ولګېږي پیاوړي او تکړه ځوانان میدان کې راسره دي ګوره به چې دا ځوانان دا اتلان په دې میدان کې دا لوبه څنګه ترسره کوي مخکې له دې چې ځوانان او اتلان دا لوبه ترسره کړي غواړم ځانګړې مننه کوم زموږ د خپرونې مالي سپانسر کوونکي څخه کروز پلاس د هغو کسانو انتخاب چې تل له نورو یو ګام مخکې وي له کروز پلاس سره کیفیت تجربه کړئ واقعا دوستانو د خوند ډکه انرژي ده دا زما وعده ده تاسو ژمی وړی هر وخت وچ کئ نو دا په یاد لرئ تاسو به یې تل چکئ زه غواړم په دا شروع کې لږه نوره انرژي زه خپله پیدا کړم دوی ته یې وروسته ورکوم انرژي لږ پر انرژي واوسم داسې خوندور واوسم همداسې مزهدار واوسم اخ وبخښئ وروسته به تاسو وچ کئ تشویق واقعا دوستانو خوندور انرژي ده تاسو یوازې یو بار وچ کئ یو وار بیا به یې تل چکئ اوس هم پیاوړي او تکړه ځوانان میدان کې راسره دي ګورو به چې ورکه ډنګ چې پته یې ولګېږي مخکې مې ورته ویل چې دوستانو ځوانانو هر یو چې ځئ یوه ضربه به ورکوئ که لګېږي که نه لګېږي ستاسو خپل که خو یوه ضربه تاسو حق لرئ د هغه چا میخ چې تر پایه پورې ورسېدو هغه به د نن شپې 10 نمرې ګټونکی ټیم هغه وي اوس نو ورځو میدان کې خو یو اوس نو ورځو لوبه به یو ځای سره وګورو چمتو یاستئ په یو غږ هو چمتو یاستئ 3 2 1 شروع ګورو به چې ځوانان اتلان په یو لاس باندې یو ضربه آفرین یوه ضربه آفرین ګورو به چې نن شپه په دې میدان کې دا 10 نمرې څوک ګټي لاس یو لاس ایسته کوي یو لاس باندې په یو لاس باندې ګورو به چې نن شپه په دې میدان کې کوم یو لاس نمرې ګټي ځوانان دي اتلان دي ورزشکاران دي پهلوانان دي دا د اتلانو ډګر دی ګورو به چې په دې میدان کې ورزشکاران پهلوانان 10 نمرې ګټي او که ترڅنګ بوکسران 10 نمرې ګټي همداسې ماشاءالله پوزه پورې ضربه ترسره کېږي دا د اتلانو ډګر دی یوه ضربه همدغسې ماشاءالله پیاوړي او تکړه ځوانان دي په یو لاس هو یو لاس پهلوان په یو لاس باندې او همدغسې ماشاءالله ډېر ښه روان دي ماشاءالله همدغسې ډېر ښه په یو لاس باندې زر کوئ ضربه ووهئ ضربه یوه ضربه همدغسې یوه ضربه لږ په زوره پهلوانه څه کوې ته ماشاءالله زر کوه منډه نبات دی زر کوئ او لږ تیز آفرین ماشاءالله زر کوئ یوه ضربه او یو ګزار ګوره به چې نن شپه په دې میدان کې 10 نمرې کوم یو ګټي تشویق او زر کوه مغزونه کار اخلي مغزونه دا د اتلانو ډګر دی ماشاءالله ډېر ښه روان دي او یوه ضربه لوبډل مشره یوه ضربه لاسي څخه لاسي مقصد خوشپه پیاوړی او تکړه ځوان همدغسې ماشاءالله ډېر ښه روان دي د مغزونه کار واخلئ اوس مساوي شولو اوس ډېر ښه ماشاءالله نه کېږي زر کوئ لاسي څخه پشپه لاسي څخه همدغسې ماشاءالله داسې کاري چې پهلوانان شاته پاتې شوه او بیا هم نه کېږي پهلوانان شاته پاتې شوي دي که څه هم پهلوانان اول کې ډېر ښه روان وو زر کوئ ضربه د مغزونه کار واخلئ دا د اتلانو ډګر دی دا د ځوانانو ډګر دی ګوره به چې په دې میدان کې کوم ټیم 10 نمرې ګټي اوس به څه کوې ماشاءالله ډېر ښه پهلوانانو څه کوئ اوس ځوانانو زر کوه ووهه همدغسې ماشاءالله ډېر ښه ګزار او بیا هم نه کېږي بوکسر زر کوئ او لوبډل مشره څه کوې ته په نوبت سره نوبت زر کوه یو بله ضربه ورکړه نوبت زر کوه او بیا هم خطا لاړو نه کېږي بیا هم خطا لاړو او ډېر کم پاتې زر کوئ ځوانانو دا هم یو بله ضربه او دا هم نه زر کوئ زر ډېر کم پاتې یو بله ضربه یوه بله بیا هم خطا لاړو زر کوئ زر لا پاتې میخ
تمام لس نمره باز پاره شبه لند آدمه بیرته نگردو کروز پلاس دی اتلانو دگر پورې شبینه لاند آدمه بیرته راغلو کروز پلاس دی اتلانو دگر میدان ته اوس هم پیاوړی او تکړه ځوان خالد کونړی او خپله څه وایي زه خالد کونړی او ترڅنګ صافی یم او ده په ځان باندې څو تخلصونه ایښي دي خو اوس به ګورو په دې میدان کې خالد جان که چېرته په کلي او بانډو کې مرغۍ او یا هم چتکي او یا هم چرګې او یا هم د خلکو شیشې ویشتلې وي نو اوس به معلومیږي چې خالد جان په دې میدان کې دا لوبه څنګه ترسره کوي دا د نښانو ویشتلو لوبه ده موږ غواړو هغه ځوانان هغه اتلان هغه هیوادوال چې دلته راځي نو دوی ته غواړو هغه تیر یادونه هغه تیر وختونه ور په یاد کړو چې ځوانان راځئ هغه تیر وختو کې تاسو چرګې ویشتلې راځئ بوتلې چپا کوئ خالد جان ته په میدان کې موږ ایښي دي 22 دانې نه 22 دانې بوتله یوازې 10 دانې چپا کړه 10 دانې چپا کړه او زموږ زړه اوبه که 10 دانې چپا کړه زموږ زړه اوبه که 10 دانې که چېرې تا چپا کړی دی او تاسو ته کېږي 20 نمرې او نن شپه آخ یولک افغانیو بوی راځي نه ګورو به چې خالد په دې میدان کې دا لوبه څنګه ترسره کوي خو خالد ته ورکول کېږي 1 دقیقه او 10 ثانیې که چېرته په 1 دقیقه او 10 ثانیو کې دا بوتلې چپه نه کړې نو زه بیا ورسره ګورم تاسو چمتو یاستئ 3 2 1 ټایم شروع خالد جان پیاوړی او تکړه ځوان دی خالد جان ټایم دې شروع دی مقصد ټایم دې شروع شاته دا خط نه مخکې لاړ نه شي خالد جان رضي چې ورته کښېنې دلته به شي چې بزوره تشویق بزوره کاشکه څه کوي خالد جان ته څه کوې وځوانه کاشکه وخت روان دی مقصد نن شپه د یولک افغانۍ میدان دی ورځه پرې کاشکه کېږي ځوانه خالد جان ورته کښېنه خالد ښې کاشکه لنده سیده ونیسه سیده ښې کاشکه ورته کښېنه خالد ته څه کوې وځوانه اتله میدان دی دا د اتلانو ډګر دی خالد جان ورته کښېنه لاندې کښېنه زر کوه څه کوې ته نه دې ثانیې پاتې وځوانه خالد جان ډېر ضعیف روان دی دا څه کوې خالد ښې کاشکه زور لرې که نه ښې کاشکه زر کوه ښې کاشکه ډېر کم پاتې و داسې ښکاري چې د خالد مزه نشته پیاوړی ځوان دی خالد جان دی څه کوې خالد ښې کاشکه زر کوه 14 ثانیې پاتې خالد جان پیاوړی ځوان دی خالد دی کاشکه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ښې کاشکه خالد ښې کاشکه ښه تاسو په منځ کې کوم ځوان چې وایي دا لوبه زه ترسره کولی شم کوم یو دی پهلوانه یسو ته نه راځې ته راځې کښته تا ته وایم راشه ما ته ویل ته راشه راځه سلام علیکم وعلیکم مایک ونیسه ځه جوړ یې وعلیکم سلام ته ښه یې ښه دی طبیعتونه دې ښه دي راته شکر الحمدلله ستاسو ښایسته نوم ما نوم مصطفی صافی او دا هم صافی دی ولکه دا لوبه سخته ده که اسانه ولا سخت هم ده اسانه یوه ضربه ولګېده یو بوتل چپه شو تا ته زه یو ښایسته ډالۍ در کوم سیده صحیح او که چېرته بیا ونه لګېدو که نه نو بیا به ته پوهېږې او خدای پوهېږي صحیح سیده که نه راواخله لونده راواخله په ویاړې ځوانانو تشویق زوره باشه پیاوړی صافی صاحب په دې میدان کې څه کوي آیا وایي کاشکه یوازې 3 نور چانسه لري 3 نوره کاشکه صافی صاحب څه کوې ته څه کوې څوکه صحیح ونیسه هغه صحیح ونیسه ولکه د سرچپانې ونیسه ماشاءالله
وخانده وخانده مایک نږدې ونیسه. ولې؟ والا خو بس ونه شو نه ګوره تا داسې کول که ما چې د ما له خوږ نشي خوږ نشي که نه. هی ما چې منارې ولې ما 1,00,000 افغانۍ اخر لاړ 10,000 افغانۍ ته. لوبه سخته نه وه ګوره که نه اسانه لوبه. ما درته ویل ګوره که نه ځوانه صافی صاحب ما داسې ونیسه سیده ښې کش که نو تا به داسې نیوله داسې ټیم لاندې دې شته. زه خیر ونه شو نو خو چانس ده لوبه ده نو هر څه پکې راځي. په ویاړې په ویاړې ما ویل زه ورته ډالۍ ورکوم دا هم پیاوړی او تکړه ځوان صافی صاحب ته چې ورکوم کروس پلاس خوندور انرژي نقشه جان که چې پیاوړی واوسي تکړه واوسي. په ویاړې ځوانانو تل شوې قربان ډېره زیاته مننه دوستانو ورځو دا چې خالد جان کونړي صافي دا لوبه څنګه ترسره کړه ټیم 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 په زړه پورې شیبې ګورو بل ټیم لا پاتې دی. تایم شروع. کامران لوبډل مشر میدان ته راغلی. ګوره به چې کامران په دې میدان کې څه کوي. ماشاءالله کامران لږ پورته دی کولی شي. کامران 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 پیاوړی ځوان دی لوبډل مشر دی خو داسې ښکاري چې کامران نه توپونه ورک شوي دي. او کامران لږ کام پاتې و ډېر کام پاتې. کامران کامران که نه منې ورته کښېنه ورته کښېنه کامران کښېنه که لږ پورته کامران لږ پورته. کامران پیاوړی او تکړه ځوان دی. کاشاته که کاشاته که ځه کامران ماشاءالله څلور نمرې. کامران پیاوړی او تکړه ځوان دی 4 نمرې لاسته راوړې. لږ کش که کامران ښې کش که ښې کش که ښې کش که کامران. کامران پیاوړی ځوان دی. ډېر کام پاتې و. کامران ټایم مه ګوره ګزار وکړه ګزار. دا دی اتلان کام پاتې و. کامران دی کولی شي. کامران پیاوړی ځوان دی. کامران څه کوې کامران نکان ورته نکان نکان ورته نکان ورته کښېنه ورته کښېنه ځه 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 لږ پورته کامران لږ پورته کامران. کامران پیاوړی او تکړه ځوان دی. ټایم پاتې دی 11 ثانیې 12 ثانیې ګوره بچې. کامران ماشاءالله زر کوه زر کوه زر کوه. یوازې 3 نمرې نور پاتې 3 نمرې 3 8 اوه شپږ 15 ماشاءالله. لس نمرې لس نمرې په زړه پورې شوې لنډه ده به بېرته راګرځو همدې میدان ته. بالا دوستانو لنډه دمو بېرته راغلو کروس پلاس د اتلانو ډګر میدان ته. اوس هم د باسکټبال لوبه په زړه پورې او د خوندکه لوبه دوی ځوانان ته موږ راوړې ده. میدان کې راسره 2 لوبډل مشران او ترڅنګ ندیم خان هم راسره دی. پیاوړی او تکړه ځوان دی. ګورو به چې په دې میدان کې په دې لوبه کې دوی څو نمرې اخلي. د دوی 10 نمرې دي او د دوی هم 10 نمرې دي. دوی مخکې یو ځوان راکوز کړی و خالد صافی لوبه یې ترسره کړه خو څه نشم ویلی 1 نمرې لاسته ونه ګټله جبه کې وانه اچوله. ولې وایي ټینګ 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 وایي ونیسئ همدا خپله ځوان دی. مخکې له چې ځوانان لوبه ترسره کړي غواړم ځانګړې مننه وکړم زموږ د خپرونې مالي سپانسر کوونکي څخه کروس پلاس د هغه کسانو انتخاب چې تل نورو یو ګام مخکې وي. له کروس پلاس سره کیفیت تجربه کړئ. واقعا دوستانو خوندور او د خوندکه انرژي ده. یو ځلې وچکئ په دې یخه هوا کې نو دا زما وعده ده چې تاسو به یې تل وچکئ. دوی قسم 2 نفره دي دواړه خیر وروسته نه زوم بیا هغه نو دا پیاوړی ځوان چې درسره دی د لوبډل مشر مایک به راواخلم مایک دلته کښېږدم انرژي ورکړم چې لږ پیاوړی واوسي او ښه اخ نوشه جان که ما خوله ورته اوبه وکړه مخکې وچ که خوند یې څنګه و
والا خوند خو واقعیت ډېر ښه خوند لري نو نظر په نورې انرژیګانې چې دي خامخا د مخکې تاسو وې انرژي هم د لري مخکې تاسو چې وکړو ومې نیسئ قربان ډېره زیاته مننه دا چې دا کروز پلاس انرژي ده واقعا هم خوند لري او هم انسان قوي کوي انرژي ورکوي انرژي ورکوي دا چې تاسو ما ګورئ میدان کې همیشه داسې پر انرژي یم ټول د انرژي برکت دی همغه د همغه برکت که نه همدې برکت دی که نه غړپ که وچکه چې بیا لوبه شروع کېږي ګوره به تا باندې څه کېږي میدان کې راسره لوبډل مشر دی انرژي وچکه یو بل غړپ وکړه یو بل غړپ وکړه یو بل وکړه یو بل هېڅ که چې بیا لوبه شروع کېږي بیا به میلاویږي یا نه میلاویږي یار قربان ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ یا او جهان مننه مایک ماته راکړه خیر سره چې ورځو میدان ته ښه تاسو لرئ څو دقیقې وخت څه دقیقې وخت دی علي جان ورور مې 2 دقیقې وخت لرئ په یاد لرئ هر یو توپ چې تاسو هلته اچوئ 2 نمرې لري 5 توپونه واچوئ او 10 نمرې وګټئ صحیح ده او ځوان لوبډل مشر د دې خط نه مخته مه راځه په یاد لرئ ځوانانو ګورئ هلته جال دی او لاندې لږ ځای لږ خطرناک دی پکې هم بندې نه شي ځان خوږ نه کوئ په یاد لرئ وایي اول ځان دی بیا جهان دی موږ خپرونه ثبتوو خو تاسو لموږ دپاره افتخار یاستئ موږ ته ډېر مهم یې صحیح ده چې خوږ نه شئ صحیح ده بیا به ګرامانې ومې نیسئ چې والا ځان خو کړی دی تشویق همدغسې ماشاءالله چمتو یاستئ 3 2 1 ټایم شروع ندیم او ترڅنګ پیاوړی او تکړه ځوان مجیب رحمان او څه کوې ولکه ته څه کوې ځوانه ارام واچوه آفرین یو بل ته پاس ورکوئ مخته ځه ارامه پاس ورکړه څه کوې موجب جان پیاوړی او ترڅنګ ندیم ارامه څه کوې ولکه دومره مخته راځئ زر کوئ توپ واخله ولکه دا د باسکټبال لوبه تر اوسه پر تاسو څه کوې موجب جان لوبډل مشره خو تا کې دومره زور دی پیاوړی ځوان دی اتل دی زموږ ورور واچو ارامه ولکه ارامه زر کوه زر مخته راشه ندیمه مخته راشه ندیم څه کوې ته ځوانه ندیم مخته راشه مخته ځئ پرې نږدې لوبډل مشره پیاوړی او تکړه ځوان دی ګوره بچې په پای کې څه کېږي واچوه یو 2 نمرې خلاص راوړه که نه ورکړه پاس ورکړه دغسې آفرین دغسې موجب جان پیاوړی ځوان دی مخته ځئ واچه داسې نه دغسې موجب دغسې واچه زر کوه زر مخته ځئ پیاوړي ځوانان دي اتلان دي نه کېږي بیا هم نه کېږي پیاوړی ځوان دی مدین خو داسې ښکاري چې موجب جال کې واچوه جال په منځ کې واچوه تشویق راځئ ځوانان دي اتلان دي څه کوې ندیم موجب جان پاس ورکړه ندیم ته پاس ورکوه ځه ندیم واچوه ندیم واچوه ارامه بیا هم نه کېږي پیاوړي ځوانان دي ټایم پاتې 28 ثانیې زموږ اتلان زموږ ورونه دي ګوره بچې تر څه زر کوه زر پاس واچوه ارامه بیا هم نه کېږي ټایم پاتې 18 ثانیې پیاوړي او تکړه ځوانان دي بیا هم نه کېږي زر کوئ مړ نه کوئ زر کوئ زر کوه 10 9 8 7 زر کوه چې 2 نمرې ماشاءالله زر کوه راکه ونه شو یوازې 2 نمرې فضل پورې شوې د دوی نوبت لا پاتې ټایم شروع ګوره منځ کې ځمکه آفرین دغسې کامران لوبډل مشر ارامه میدان آزاد دی ورځه زر که مخته راشه ما وخت ضایع کوه میدان آزاد دی یو بل ته پاس وکړه یو بل ته پاس واچوه همداسې مه پرېږده ولکه ندیمه مه پرېږده پورته ځان اچوه که نه څه کوې ته ندیم خان پیاوړی ځوان دی ګوره بچې په دې میدان کې دوی 2 نمرې اخیستی شي 2 نمرې ماشاءالله پاس یو بل ته پاس ورکړه همدغسې مخته راشه ځه ندیم مه پرېږده توپ مه پرېږده ولکه ځوانه څه کوې ولکه ارامه لږ مخکې راسه چې مخکې راتلی شي مقصد همدغسې ندیم خان او ترڅنګ کامران لوبډل مشر ګوره بچې ندیم مخکې راسه ولکه څه کوې 4 نمرې ولکه مخکې راسه ندیم توپ ونیسه توپ هغسې واخله مخکې راشه مه پرېږده تر اوسه پورې 4 نمرې کامران دی اخیستي دي ګوره بچې پاس ورکړه پاس زر کوه ځوانان دي اتلان دي ګوره بچې کامران نورې 2 نمرې اخیسته شي
او ډېر کم پاتې و ډېر کم پاتې و کامران تشویق همدغسې ځوانان دي پاس ورکړه پاس همدغسې ګورو بچې کامران او شپږ نمرې ماشاءالله ډېر ښه زر کوه زر ټایم زیات دی مقصد اته نمرې ماشاءالله پوز نه پورې یوازې یو بل توپ پاتې دی ځوانانو زر کوه ولکه ندیم مه پرېږده ته څه کوې ولکه وای ندیمه مودې خوړو مخکې راشه یار ندیم ورته ولاړ دی وایي واچوئ پوره واچوئ ور منډه کوه لکه ته به خو ګزارې کوې خو ته یار مه پرېږده پرېنږدې ندیم پرېنږدې آرامه 11 ثانیې پاتې مقصد یوازې یو بل توپ واچو پرېنږدې ندیم دېخوا زر کوه زر منډه او اته شپږ زر کوه واچوه پنځه واچوه لاس اوس د پورې شوې لاس نمره لنډه دا بېرته راګرځو همدې میدان ته دوستانو بیرته راغلو کروز پلاس د اتلانو ډګر میدان ته اوس هم په زړه پورې او د خندا کلابه ځوانانو لپاره موږ راوړې ده ګورو به چې دا ځوانان په دې میدان کې دا نوې لوبه څنګه ترسره کوي په میدان کې راسره پهلوان لوبډل مشر نه دی تکړه ځوان راسره دی ظفر او ترخیلاس لوبډل مشر څوک راسره دی مجیب راسره دی زموږ نوې لوبه ده په یاد لرئ غوږ ونیسئ ځوانانو تاسو درکول کېږي 2 دقیقې او 10 ثانیې ستا ترڅنګ چاپ لاس ته نه ښي لاس ته یو دانه سپنج دی او ترڅنګ یې سطل دی سطل کې اوبه دي او اوبه هم ښکاري عینکې ته راوړم چې سمسي ښکاره شي سپینې اوبه دي سیده او تا ته مخامخ یو بوتل دی ظفر ته هم چنن تاسو ته هم چنن په یاد لرئ 2 دقیقې او 10 ثانیې وخت لرئ هغه ځوان چې سپنج په اوبو کې غوټک کو بیرته یې راپورته کو او منډه کړه هلته به هغه بوتل ټینګ نه سي داسې سپنج به ټینګوي سیده تر څو بوتل زر ډک شي هغه ځوان چې بوتل زر ډک په 2 دقیقې او 10 ثانیو کې هغه به ګټي 10 نمرې چمتو یاستئ 3 2 1 2 دقیقې او 10 ثانیې ټایم شروع منډه کوئ ځوانانو په سطل کې سپنج ووهئ او همدغسې منډې لاړ شئ زر کوه منډه کوئ منډه لوبه ده میدان که څه هم خویان دی خو ظفر او ترڅنګ یې پیاوړی لوبډل مشر مجیب جان دی هغه ځوان چې دا بوتل زر ډک هغه به 10 نمرې ګټي خو باید د مغزونه کار واخلئ ظفر منډې وه ظفر منډه ظفر ته باید د مغزونه کار واخلئ منډه که ظفر څه کوې ظفر د مغزونه کار اخله زر کوه منډه که منډه همدغسې ماشاءالله مجیب جان ډېر ښه روان دی مجیب جان پیاوړی ځوان دی ولکه بس که منډه که ولکه شکوي منډه که ظفر منډه که څه کوې ته دا د اتلانو ډګر دی ګوره به چې په دې میدان کې مجیب او ترڅنګ ظفر څنګه لوبه ترسره کوي ماشاءالله مجیب جان پیاوړی ځوان دی مجیب ډېر ښه روان دی تکړه ځوان دی تکړه اتل دی ګوره به چې په دې 2 دقیقه او 15 ثانیو کې مجیب څو نمرې اخیستی شي مجیب د مغزونه کار اخله مجیب جان دی کولی شي ظفر د مغزونه کار اخله ظفر څه کوې ظفر زر کوه پیاوړي تکړه ځوانان دي ظفر ماشاءالله د مغزونه کار اخلي او ترڅنګ یې مجیب هم منډه که مجیب منډه که دی کولی شي ټایم پاتې دی 58 ثانیې منډه که زر کوئ ټایم پاتې دی 50 ثانیې مقصد زر کوه څه کوې ظفر د مغزونه کار اخله مجیب منډه وهه مجیب منډه که ظفر منډه همدغسې زر کوه ظفر منډه که پیاوړي او تکړه ځوانان دي ټایم پاتې دی 10 ثانیې مقصد زر کوه ظفر منډه که آفرین زر کوه ظفر پیاوړي او تکړه ځوانان مجیب منډه که منډه همدغسې پیاوړي او تکړه ځوانان دي زر کوه مجیب زر کوه
زر کوه زر کوه زر کوه ظفر زر کوه 9 8 اوه شپږ پنځه څلور درې دوه یو بس ظفر بس 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 ظفر جان سلامونه احترامات سلامونه تاسو ته او د تلو او لمر خپرونو لیدونکو قربان ډېره زیاته مننه که کامرې ته مخامخ ودرېږې ایمان نه شرمېږي که کامرې نه شرمېږي هېڅوک نه شرمېږي قربان ډېره زیاته مننه ظفر جان که څه نن لوبه دا لوبه نوې لوبه وه اولین ځل مو تاسو دپاره راوړه خو ما ویل چې منډه کې تاسو پکې بریکونه نیول ولې خوېدمه دا مایع ظرفشوي وه او خوېدمه نو زه د خپل هڅه مې وکړه ګوره لکه دا مایع ظرفشي نه ده دا ډېره پورته مایع ده دا د اتلانو مایع ده ښه او بله خبره لوبه څنګه وه لوبه خوندوره وه خوندوره وه که نه او تاسو بوتل لوبه د هغه بوتل لوبه مقصد مساوي دي مشکل یې نشته مساوي دي که مشکل نشته که نه اوس یو بل کار کوو وایي څه وکړم تاسو سره هر څه غواړې موږ سره کوی شي که نه هر قانون وایي موږ عملي کوو نوی قانون به دې راوړم که نه نوی قانون راوړې موږ عملي نور جالبه شي سیده مشکل نشته بس سیده ځوانانو د دوی هېوادوالو د دوی دواړو نمرې یو رقم دي یو رقم ښکاري راته اوس زه څه کوم زه دوی ته یوه دقیقه نور هم وخت ورکوم یوه دقیقه خو یو قانون لري دوی باید په یوه دقیقه کې په یوه پښه باندې ظفر دلته لاړ شه ظفر زه لاړ شه زه اوس لاس مایده لاړ شه مایده زه بریک نه څه کله چې اوس ګرم نه کړي ځوانانو چوکتیا سئ 3 2 یو یوه دقیقه ټایم شروع په یوه پښه باندې یوه پښه ځئ یوه نیمه دقیقه ځئ یوه نیمه دقیقه ټایم زیات شو په یوه پښه باندې ځئ زر کوئ ټایم زیات شو ګوره ما چې په یوه نیمه دقیقه کې نور دوی څه کوي ټایم ډېر زیات دی ماشاءالله ظفر دې موضوع نه کار کړه منډه کړه منډه ځه نه په یوه دوه پښه ځه اوس دوه پښې ځه منډه اوس یوه پښه اوس یوه پښه ځه په یوه پښه ځه بلې چې راځې په دوه پښه راځې سیده ټایم ډېر زیات دی مقصد زه کوه ځه منډه زر کوه زر په یوه پښه اوس یوه پښه ځه زر کوه زر په یوه پښه زر کوه ځوانان دي اتلان دي په یوه پښه ځه ټایم کم دی زر کوه بریکونه پکې نشته ځوانه زر کوه ظفر جانه یو تکړه ځوان دی ماشاءالله دواړه ډېر ښه روان دي زر کوئ ماشاءالله ډېر ښه روان دي زر کوئ په یوه پښه همدغسې زر کوه ځوانه لکه په یوه پښه باندې زر کوه ټایم کم دی زر کوه راپورته شه ځوانه زر کوه یو ډېر تکړه ځوان دي 9 8 زر کوه منډه په یوه پښه 3 2 1 په دې کې څه دي زګونه دي اوبه دي او ترڅنګ یې خوندونه دي اوبه دي څو نمرې واخیستې څه خبر یار وګورو دا څلور به راځي 15 ښځه 15 تشویق او ترڅنګ یې وګورم دا نمره وګورم دلته څو نمرې اخیستې دي او ده کې زګونه نشته ښه 15 نمرې او ترڅنګ یې 6 نمرې ماشاءالله بله دوستانو 6 نمرې او ترڅنګ یې 15 نمرې اوس ورځو دا چې دې ځوانانو څنګه لوبه ترسره کړې وه په زړه پورې شیبې ګورو لنډه دمه لرو کوږ دیوال لا حاضر ګډونوال های لوبه لا پاتې ده په زړه پورې او د خوند ډکه لوبه دا هغه لوبه ده چې په دې میدان کې ځوانان اتلان معلوموي چې نن شپه به 10,000 افغانۍ کوم یو اتل او کوم یو ځوان ګټي ځکه موږ ورته نوم یې ښی دی کوږ دیوال دا دیوال داسې یو دیوال دی کله چې یو ځوان په زړه پورې لوبه ترسره کړي
د خوندکه لوبه ترسره کړي نو دا دیوال ورته ورکوي 10,000 افغانۍ او هغه ځوانان چې پکې بریکونه کار ونه کړي د مغزو نه کار ونه اخلي د مټو نه کار ونه اخلي نو هغوی به نن شپه په دې میدان کې لوبه ترسره کړي خو کور ته به غلي پلي روان وي او جیبو کې به یې دومره غټ صفر وي پیاوړي او تکړه ځوانان لوبډل مشر نه دي خو چوک راسره دی ندیم پیاوړی او تکړه ځوان او ترخي لاس یې پهلوان څوک ظفر هم راسره دی که څه هم دغه میدان د پهلوانانو دی خو اوس به معلومیږي چې په دې میدان کې ظفر پهلوان څنګه لوبه ترسره کوي که چېرته ظفرجان او ترڅنګ ندیم دا اووه توپونه پورته ورسوي نو زه به وریم چې نن شپه به دوی 10,000 افغانۍ خامخا ګټي ای ځوانانو ای اتلانو ایا تاسو غواړئ نن شپه نه بله شپه راشئ دې میدان ته په زړه پورې او د خوندکې لوبې راسره ترسره کوئ او کروز پلاس انرژي وچکئ نو دا زموږ د وټساپ نمبر دی په دې نمبر باندې خپل ځان او ترڅنګ یې د دریو نورو اتلانو نومونه واخلئ راشئ کروز پلاس خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده چمتو یاستئ چمتو یاستئ چمتو یاستئ 3 2 1 ټایم شروع 15 دقیقې ټایم شروع کېږي ګوره به چې په دې میدان کې کوم یو اتل 10,000 افغانۍ ګټي پیاوړي او تکړه ځوانان دي سر کوه ظفره څه کوې ندیمه ندیمه څه کوې ته پیاوړي او تکړه ځوانان دي اتلان دي ګوره به چې نن شپه 10,000 افغانۍ کوم یو ګټي ظفر پهلوان او که ترڅنګ یې ندیم ورزشکار واړه اتلان دي ورزشکاران دي نړۍ پرېږده 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 ماشاءالله ظفر ماشاءالله ظفر ندیم څه کوي ماشاءالله ظفر پهلوان ظفر یو توپ یې ورسول ماشاءالله همدغسې دلته باید اتلان اوسېږي پیاوړي او تکړه ځوانان اوسېږي ګوره به چې ظفر بل توپ رسولی شي او که نه پیاوړي او تکړه ځوانان دي اتلان دي ندیم او ترڅنګ یې ظفر خان دلته باید د مغزو نه کار واخلي دلته باید د زو نه کار واخلي که څه هم ندیم پیاوړی ځوان دی ندیم یو توپ ورسولی او ترڅنګ ظفر هم یو توپ رسولی دی خو ګوره به چې نن شپه په دې میدان کې کوم یو 10,000 افغانۍ ګټي ندیم او که ترڅنګ یې ظفر پیاوړي او تکړه ځوانان دي ټایم یې هم پاتې دی 3 دقیقې او 22 ثانیې ظفر ماشاءالله ډېر ښه روان دی ظفر داسې تاو که ځه ندیم داسې تاو که داسې زر کوه داسې تاو که ځه زر کوه پیاوړي او تکړه ځوانان تشویق همدغسې پیاوړي او تکړه ځوانان دي اتلان دي ظفر او ترڅنګ یې ندیم خان دواړه پیاوړي او تکړه اتلان ورزشکاران دي پهلوانان دي که څه هم ظفر ماشاءالله پیاوړی ځوان دی اتل دی ګوره به چې نه پرېږده دې کس نه کې مقصد نه پرېږده چې په خپل زور سره وخېږېږي پیاوړي او تکړه ځوانان اتلان دي ظفر ډېر ښه روان دی داسې ښکاري چې ظفر روان دی ندیم خان هم ندیم زر کوه ندیمه کاش که ندیمه داسې ښکاري چې د ندیم زور نشته ګوره به چې نه اله پرېږده غلط دی غلط ګوره به چې پیاوړي او تکړه ځوانان څه کوي اتلان دي ظفر او ترڅنګ یې ندیم خان دواړو یو توپ رسولی دی ندیم کاش که ندیم پیاوړی او تکړه ځوان اتل ندیم او ترڅنګ یې ظفر پیاوړی ځوان دی ظفره کاش که ظفره څه کوې ندیمه څه کوې ندیمه کاش که ندیم ظفره کاش که ظفر پیاوړی او تکړه ځوان دی ټایم پاتې دی 1 دقیقه او 50 ثانیې پیاوړي او تکړه ځوانان اتلان دي ګوره به چې په پای کې دوی څه کوي دا اتلان څه کوي کاش که ظفره کاش که ظفره تی کولی شي ظفره دومره اسانه لوبه نه ده د مغزو لوبه نه تفریح ځه ظفر ځه کاش که یا زر ورسوی کاش که ځه څه کوې یا زر ورسوی کاش که ځه کوه ظفره زر کاش که ځه پیاوړي او تکړه ځوانان دي اتلان دي
پرېږده کش نه کوې زر کوه ظفر کاش که ظفر کاش که زر کوه ظفره یو یو تکړه ځوانان دي اتلان دي دوی څه کوي دا دومره اسانه لوبه نه ده دا د اتلانو ډګر دی ظفره کاش که ظفره کاش که ندیم کاش که زرو دی کولی شي ځه یو یو تکړه ځوانان دي اتلان دي ګوره بچې څه کېږي راځئ ترکوشي ځه 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 ولکې ته راکوشي ځه الو راکوشي ځه راکوشي ځه 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 ته راکوشي ځه راځه 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 ځه کوه راکوشي ځه 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 راځه 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 بیا بایشه بیا بایشه بیا بیا ای پروان بیا ځه کوه زر 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 وخت ځه کاکه ځه ځه کوه زر 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 کوه زر 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 کاکه ځه پروانه کاکه ځه آفرین ځئ 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 پرېږده خپله ښځې پرېږده 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 ځئ 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 کاکه ځه کاکه زر کوه پنځه څلور درې دوه یو اوس د پورې څه دی بیا اتلانګر په میدان ته بله دوستانو تاسو په زړه پورې شیبې وکتلې چې دواړو ټیمونه یوازې یو توپ پورته وخېجولو او نوره پکې دوی سره حوصله نه وه او دوی نور ستړي شوي وو او په پای کې څه وشو خو بله خبره هم دلته دا ده چې هغه ځوانان هغه اتلان چې دلته راځي د اول نه دوی په زړه پورې او ښې نمرې اخلي نو هغوی په پای کې 10,000 افغانۍ خامخا ګټي نو دا چې نن شپې ګټونکی ټیم څوک دی هغه د غرب غرب او غروب غروب خبره نه ده دلته دا خبره ده چې د نن شپې ګټونکی ټیم دی څه به د کامرې شاټ واخلي غرب 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 پهلوان او ترڅنګ بل پهلوان دوی ډېره هڅه وکړه تر څو نن شپه 10,000 افغانۍ وګټي خو نه پوهېږم ندیم باندې څه شی و ندیم ډېر زور ووهلو ډېر زور یې ووهلو خو غلطي دا وه چې ندیم یوازې یو توپ ورسولو او ترڅنګ یې پیاوړی او تکړه پهلوان چې ما ډېر صفت وکړو هغه هم یوازې یو توپ 2 توپونه ورسولو وبښئ 2 توپونه یې ورسولو څوک و ظفر جان و او د نن شپې ګټونکی ټیم دی د نن شپې ګټونکی ټیم دی پهلوان ظفر پوریالی بله دوستانو دوی د اول نه په زړه پورې لوبه ترسره کړې وه او نن شپه یې هم 10,000 افغانۍ خپل ټیم ته وګټلې دا وه د نن شپې کروز پلاس د اتلانو ډګر خپرونه تر بیا چې زه صدیق الله منګل ستاسو په هغه چا خبره حضور کې حاضرېږم تر بیا ښې چارې د خدای په امان تل خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ